Hi, welcome to English learning course. په دغه انډین کورس کې به موږ تاسو ته د انګلیسي زده کولو اسانې او مهمې طریقې وښیو چې زیاتو کسانو په دې کورس کې زده کړي دي او موږ هم وغوښتل چې دغه کورس تاسو ته هم شروع کړو. موږ په اونۍ کې د دې کورس 3 ویډیوګانې اپلوډ کوو چې یوه به د شنبې پر ورځ وي، بله به د دوشنبې او بله د چهارشنبې په ورځ. تاسو کولی شئ چې په دغو ورځو کې زموږ دغه کورس ته لاسرسی ولرئ. موږ به دغه کورس له بیګیننګ یعنې له بیسیک څخه شروع کوو تر ایډوانس لیوله پورې. په نن ویډیو کې زموږ موضوع سبجیکټ او آبجیکټ دی چې سبجیکټ او آبجیکټ په سنټنس کې څه رول لري. لومړی سبجیکټ is the doer of an action. فاعل د یو عمل سرته رسونکی دی. په جمله کې کار سرته رسونکي ته سبجیکټ ویل کیږي. لکه مثال په توګه نجیب سپیکس انګلیش. نجیب په انګلیسي خبرې کوي. اوس دلته نجیب چې دی دغه سبجیکټ دی. دوهم مثال this is my room. دلته چې دی this یعنی دغه زما اتاق دی نو دلته this سبجیکټ دی. او دریم مثال he is a doctor. he چې دی دلته سبجیکټ دی. اوس راځم آبجیکټ ته. آبجیکټ is a person or thing in which the work or action is done to. مفعول یو شخص یا شی دی چې پر هغه باندې کار یا عمل ترسره کیږي. سبجیکټ چې دی یو عمل به ترسره کولو او آبجیکټ چې دی هغه باندې یو عمل ترسره کیږي. ترمنځ یې فرق دغه دی. I gave him a book. هم چې دی په دې ځای کې دغه آبجیکټ دی او I چې دی دلته سبجیکټ دی. I drank tea with him. دلته چې دی I سبجیکټ دی. هم چې دی دلته آبجیکټ دی. He stay with me. دلته چې دی he سبجیکټ دی او می چې دی دلته آبجیکټ دی. نو دوستانو زموږ دغه ویډیو تر همدې ځایه که چیرې ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. که چیرې کومه پوښتنه یا هم کوم نظر لرئ حتما موږ سره یې په کمنټ کې شیر کړئ.